بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو تاریخ بیانوم د سیدال خان ناصر. آس پاس د تواریخ بیانونه راځي چې ما پلار د 115 کلو و چې تقریبا 110 کلو یعنې د ده عمر ورسېدو. د 95 کلو زه یم. ما ته د پلار له قوله څخه دا بیان و د سیدال خان په باره کې چې سیدال خان چې د اصفهان او د کلات د زابل جنګونه کول په هغه ټیم ناصر په واڼه پراته و. ناصر قبیله په واڼه پراته و. نو دی یو وارې د اصفهان جنګ وکاو چې جنرال و. بیا یې د غونډ جنګ وکاو. سیدال خان د ابدال زوی و. پلار یې ابدال نومېدو. و داود خیل ناصر د دغه شاته پاته کړنې لکه څوک په افغانستان کې دي، څوک په پاکستان کې دي. په داود خیل کې دی اختر خیل و. لکه په افغانستان کې چې دي هغه قیوم خان نومېږي، زوی نجیب خان نومېږي. دلته چې پراته دي د ده قوم اخترخیل یو څه دلیب په پاکستان کې پراته دي، څوک په افغانستان کې پراته دي. د داود خیل په قوم په ځایي اخترخیل په داود خیل کې. نو خلک د دې دعوه کوي چې دا سیدال خان له داود خیله داسې خلک سات تقریب کاره چې له داود خیله دی چپوي، په بل نامه یې بولي. نو دی په اصل داود خیل ده. دی جنرال و د اصفهان. بیا چې د غونډ جنګ یې کاوه، دی له هغه څخه ولاړ سو. له دغه واڼه څخه د قوم بوت په غونډ یې جنګاوه له شنادر مغوله سره. بیا شنادر مغول دی په یو چل سره گرفتار کو. شنادر یې په بس وروس. بیا یې په یو چل سره دی گرفتار کو. بیا یې سترګې په برق کې نیول شو. په هغه ټیم دی خلک ټول مالدار وو. دی په پروت په هغه ټیم چې اصفهان ته تو د مکر او د شاجول په مابین کې دی پروت وو چې هر وخت کې پوځونه پرې رالو. د کابل اصفهان ته تلو. په دی سوال وکاوه چې کابل لرې ده که اصفهان؟ ده ورته وویل دغه افسرانو په لارې له هره سړي پوښتنه کوله. یو سړی غوښت چې دا چې سړی وي چې د جنرالۍ وړ وي او د مونږ ملګری وي. په دی سوال وکاوه. خلکو ورته ویل چې سوال به پرې وکوئ که هغه اصفهان لرې ده. له ده چې سوال وکاوه یا اصفهان لرې ده که کابل؟ ده ورته ویل کابل لرې ده. ده ورته ویل افسر یې کابل خو دغه د اصفهان چیرې ده؟ ده ورته ویل اخته دې مخته اخته دې شاته، هغه رالنډېږي هغه پاته کېږي. ده ورته ویل ته زما په کار یې، ته به ځې، ته به جنرال یې، د فوجو افسر به یې. اصفهان ته به ځې.
بیا دی ولاړو اصفهان ته. بیا په اصفهان کې ده ورته وویل چې لنګې اسپې ګورئ، اصفهان داسې ځای و چې لار نه وه پشکې، نه معلومېده. په هغه ټیم پوټي وو سره هغه وه. ده ورته وویل چې لنګې اسپې وکړئ، بیاڼان وتړئ، که چېرې موږ کامیابه سو او د کامیابه به سو، که ناکامه سو موږ به بېرته دغه اسپې خپلو بیاڼانو ته په دغه لار راباسي. دا د ده نصیحت و. بیا دی ولاړ اصفهان ته. اصفهان یې وواهه، شپږ میاشتې دورې پکې تېرې کړې. بیا یې د کابل باچا ته د هغه ټیم هغه وکړه او یې راسه له ما یې سنبال کړه زیاتې. بیا د کابل باچا ځینې سنبال د غون جنګ چې یې وکړو، په غون باندې د هوتک او د شمولزو د دغو علاقو باندې شانادر مغول تکلیف وروست، زحمتونه یې په وروستو، ښځې ګرفتار کړې، دی له واڼه څخه را روان سو. دغه لوڼ قوم چې بولي دا یو څو کسان دلته پاته سو. دا بینې زه چې دا خبرې کوم د ده د قول خبرې کوم چې دی د 115 کلو و، ده بیا پلار یې 100 کلو و. د هغه وخت خبرې دوی ته پاته وې، زه دغه خبرې کوم. نو بیا ده خپل خلک پرې تمام کړو. بیا دی را روان سو بېرته تو واڼه ته چې زه به نور خلک راولم. مغول فکر وکړو، په تکلیف کړی و، په زحمت کړی و، خلک یې ډېر وژلي وو. یا چې دی چې ډب یې بولي د کلات له دې خوا چې ډب ته رسېدو، مغول فکر وکړو چې خلک نور درملي زوبلوي دي. له شا یې سړی پسې راولاړو، پوځ یې وایست، د هوتکو ښځې یې ونیوې، راوړې په غون باندې په توتانو وځړولې. په ده پسې سړی ولاړو، دی غوسهناک سړی و، غیرتمند سړی و، چې ښځې ونیوې په توتو یې وځړولې. دی بېرته وګرځېد چې ورغی پوځ مغول ورته وویل چې لار ورکړئ، دی ښځو ته ځان رسوي. بیا دی غون ته وخوت، ښځې خلاصولې، پوځ لار ورکړه، شاوخوا پرې راوچرخېدو، دی یې ونیو. بیا هغه و چې په بر کې سترګې جنه وکښې. هغه ټیم دی په واڼه و. دغه له واڼه چې پاته سو، دا خلکو به ورته وویل له کومه رالاستو؟ دوی وویل له واڼه. دغه لوڼ قوم ناصر دي. اوس له واڼه ځینې جوړ شوي دي، خلک یې په هر چا پورې تړي. یا چې زه دا خبره کوم چې سیدال خان ناصر و، په ناصر کې داود خیل و، په داود خیل کې اختر خیل و. اوس یې قبیله څوک دلې په پاکستان کې پرته ده، څوک یې په اورې په افغانستان کې پرته ده. یا چې اوس خلک تواریخونه دې نوي نوي جوړوي. په میله باندې اوس کریم خان مړ ده، نجیب خان ناست. دلته چې دي عزیزان قریبان یې دلې څوک چېرې پراته دي، څوک چېرې پراته دي، هغه د ده رشته داران دي، قوم نږدې. چې په داود خیلي سره دی داود خیل ده، بیا شکه داود خیل د هر څوک که دعوه لري راځي چې له ما سره دې دا